الو دا سړی په څه مړ و؟ ټیک ټاک و او ما سره چې اوس کې وپیلی او بس ټټې په تو شو او مړ شو. غمونه هم دي که نن سبا مړه سم دم بیا خو چې د کوره روزي اواز به راپسې وکړي غوړي راوړه او چیني راوړه بیا ډه کار چرته کوي ټک سړی مړ شي. ټینشنونه دي ټینشنونه. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. په خیر راځي. یو دوا د خیر به وکړو. امین. یا الله خبرتي نصیب. دا سخت سفر انسان کې پاک پرور. یو دوا بیا مو د خیر. یا الله تیوبه مغفرتي نصیب. قبر د عذاب یې دا سخت سفر انسان کې پاک پروردګار دوی لم صبر ورکړي. امین. یو دوا به بیا مو وکړو مشره. یا الله تیوبه خدای پاک وی سم خو کې شراله درې وانه په یو ځل الله پاک پروردګار خو چې یو کس وي چې د یو دوا بوکو بس هغه نور به داسې کینی که نه نو فساد مونږ لاسونه چتو خدای تیوبه یا الله تیوبه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راځي. په خیر راځي. یو دوا به ورته جمع وکړو. یا الله تیوبه دې ځای نه هم ثواب وکړي. یا الله تیوبه مغفرت یې نصیب کړي. خبردار که دا سړی زما ملګری نو والله که دلته کېناستم زما خو ډو چړ لاس ساعت په ساعت وچت. امین. خدای پاک تیوب. قیصر وروره دا راته ووایه دې په څه باندې وفات شوی؟ والله دې سړي ویلي وي چې مس کله وي را سره ناست و بس وي کړپ شو چې مړ شو بس خټ اټیک په ورته شوي که نه. سلام علیکم. وعلیکم السلام. یو دوا به د خیر وکړو. یا الله تیوبه مغفرت یې نصیب. خبردار بس څه که نه دا لاسونه دې مخ له وله که نه نو بس ښکته کوو یو راځي یو دوا د خیر وکړو بس همداسې ښه دي ځکه څوک راتل بس اما خوړه کچه شو بس دی که نه. یا ملګريه ستا خو د زوی واده دی او ته زما ملګرې زه به دسه ناست یم ته وګورځه ته خو زوی سه ناست یې ته چېرته کار وکړه که نه. د زوی مې واده دی زه ډېر خوشحاله یم مه کوه چې سره کښېنم که نه د خدای ظالمه. زه کښېنوسه خو ما خو چېرته پلار نو لیدلی چې زوی سره په صوفه ناست وي خو زه ټیک ته نو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر په خیر په خیر راځي. پاس هلکه واده هلکه څنګه چل دی؟ مبارک. خدای دې وبخښه خدای دې وبخښه. کښېنه دغلته کښېنه الله دې وبخښه. مړې ژوندي چلم نه درځي که نه اکدم راپاسه که نه ستاسو په ځای د اول غاړه ما ورکړه مړه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. پاسه هلکه که نه مړې ژوندي چل نه لري. نقشه خیر مبارک الله هم خوشحاله که کښېنئ جي کښېنئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الله هم خوشحاله که جي لویش خوشحاله اوسي هغلته کښېنئ. یا ملګريه نه خدای نیکبخته ده مړې ژوندي خو تا لږ زیات کړي نه دي دا خو ډېر خلک راغلل که نه. پرېږده مړه خیرات دی چې ویې خوري. اوهو دا ده خو ځان څه سم سیلاب راوسته پیره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مبارکم شو مبارک. خدای دې وبخښه خدای دې وبخښه الله هم خوشحاله کښېنئ بچې کښېنئ یا الله ته کښېنه روکې بس هغلته کښېنه الله دې خوشحاله که. مسلمانه دا خو یو کس راځي او تش راځي دې سړي د خوړو چا څېره راونړه دا خوړو د واده سړی ښکاري نه تا خو مونږ په شرمونو هلته تا مړې ژوندې صحیح نه دی کړی که نه. زه خو به چې چا له تلمه نو ما به د مټیا ډبي وړلو. مړه ما څه به نه تلې څه تش لاس پتلې ولې دا خلکو خواسې تش نه دي را روانه. ښه نو اوس به څه کوو؟ اوس په داسې کار وکړې چې بازار ته لاړ شو دې سړي له په خپله یو څېره راوړه چې ورته یې واچو په شرمونو دې وشرمولو سړیه. راځه که نه دی که د خدای مسلمانه چېرته؟ هغه د منصفي د زوی واده دی که نه. ما ته یې خو نه دي ویلي. وایي نو دا وګوره ما ته یې ویلي که نه. راځه ارامه ده مړه. ارامه نه خو چې زه درته ویم ما ته یې وي یو لسو کسانو ته ووایي راځه ما ته دا لیونې شرمول به نه کوې ګورې ښه ګوتې موتې خو دې راغشتې نه ده هو که نه مونږ په غم راځه که نه. چېرته؟ منصفي د زوی واده دی که نه د خدای مسلمان دا بېګا کم ټس ټوسو راځه تیار کار دی ښه خیرات دی. والله ما ته خو وینا نه ده کړې یار. وایي نو ساده سړی که نه مونږ ته یې ویلي که نه راځه
اورګه یو ماشوم هم راوباسم. اره تکړه شه دا څه خو ده وښه غټ یو نرۍ وریجې دواړه دي پکې غوښه هم پکې ده زر کوه شابه راځئ لکه چې واده له لاړ شو. قیامت له امله یو له اواز ورکړو دوه راووتل. راځه بل اوازونه کې ګینې پنځه نور هم راوځي. راځئ راځئ راپاسه مړه د موبایل نه نه خلاصېږي. منصفي د زوی واده دی چې ځو که نه ما ته خو نه دي ویلي. نو ولې موږ ته یې ویلي که نه ما ته یې چې ووي بس پرېږده که نه نو زه ته ویم که نه. صحیح ده. راځه السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم مبارک دې شنو. مهرباني الله دې خوشحاله ځه کښېنه کوټو ته کښېنه ځه. مهرباني. اوهو دونه دنیا ما خو دونه خلکو ته نه ویل یار. ما خو بس مالګه اوبه یو ځای کړي دي او در غریبي مې کړې ده. دې خلکو ته څه یار نیکو مبارک شه مبارک شه لکه ډېر د باندې خوشحاله شوم. الله دې خوشحاله که خوشحاله شي. ښه نه چې رالې قیصریه زه خو په لانجه وخت یم. ما خو دونه دنیا ته نه ویلې دا خو ډېر مخلوق راغی دې سره به څه کوو یار. یاره منصفیه زما خو د ورکوټوالي شنې که نه خو زه به ته یو خبره وکړم. تا خلکو ته نه دي ویلي ما ته پته ده خو دا ته چې یو کس ته ووې هغه ځان څه 50 نور هم راولي. لکه تا ما ته ویلو چې ما به چا ته ووي راځه ما ته یې د واده ویلي نو هغه به وي ما ته یې نه دي وي ما به ورته وي راځه ما ته یې ویلي نو هغه 50 ځان څه 50 نور هم را روان کړي دي. نو دا رش ځکه جوړ دی دا خو زموږ د لاسه. ها زما په خیرات دې مړي ژوندي راغستې دي. دا ولې دا کم چې دې ځان سره اوستي دي دا یو د ګوتې نه ونیسه او ځه ته مو سره ځه شابه. السلام علیکم ګوپیان څه ریټ دي؟ وعلیکم السلام. یاره بچې دا ګاک راته ښه غټ ښکاري چې دا روټۍ پې وخورو. والله ښه خبره ده. راځه کښېنه روټۍ خورم. حاجي صاحب تاسو خورئ خیر دی خیر دی هېڅ خبره نه ده. ښځه ورګزه درله مزه خفه نه شئ که نه. راځه وروره کښېنه شوکې ته کښېنه خیال کوه درځم. زه به دلته لږ مخامخ دې ځای کې کښېنم. مخامخ یاره د بازار دا چوله زما ډېره لګي د بازار دا چولې نه دا ډېر رسکولي که نه. وروره وخوره خو پر مینه مې نه وخوره. خورئ هېڅ خبره نه ده. ها روټۍ به راوړو ښه دی. شاګرد شته اواز وبرو دا به خیر کړو تاسو خو دا خورئ که وخوره. ځوانه وایه که نه د کوم ځي؟ زه خو بره د دې پتری کړي ما خو دا ګوپي دې ډېر سپین اخیستې دی نو زما ډېر خوښ شو. ما چې دا معلومات پې هم وکړو او کار روزګار هم ټیک دی. شکر الحمدلله پلار او زوی بس ښه وخت پکې ښه په سوره پاس کېږي. شکر دی. دا شکر دی الله دې پکې برکت واچوي. د دې پلار دې خیال ساته پلار دې کمزورې ده یخني ډېره زیاته ده که ها او دوکان خو ستاسو ښه دی زه ښه دی الله دې پکې برکت واچوي. یاره ډېره مزه یې وکړه ډېر خوند یې وکړه. شولې خو تازه وي خوند یې خو ښه ډېر خوند وکړو. خو دا راته چې ګوپیان به څومره وړي؟ د څه ګوپیانو؟ دا تا چې اوس دا ګوپي راباغ شو تپوس یې وکړو چې دا ګوپیان په څه ریټ دي؟ نو د خدای نیکبخته خو چې تاسو پوره خبره واورئ که نه کاري د ډوډۍ سټ کې وی راځه ډوډۍ ته کښېنه. ما وي ما سره یو غټ پټي رسقا کېږي رانه ریټ تپوس یې کومه چې په څو یې خرڅ کړم په چا باندې. وځه زموږ د غریبۍ شولې ټولې ختمې کړي. وځه